جرم څه و؟ په اړه یې کورنۍ او د اسلامي امارت چارواکي څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اعدامونو په برخه کې سعودي عربستان تل د نړیوالو تر نیوکو لاندې دی. تر دې وړاندې هم د بشري حقونو ټولنو چې د مخالفانو د ځپلو او د لاریونونو د مخنیوي لپاره د مرګ له سزا څخه کار اخلي. عربي رسنۍ نیوز عرب راپور ورکړی چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ په مکه کې یو افغان اعدام کړی. خبر ډیروي دغه کس باچا قول سلیماني نومیږي چې د هیروینو په قاچاق تورن شوی و. د نوموړي هیواد د کورنیو چارو وزارت پر بنسټ سلیماني سعودي عربستان ته د قاچاق لپاره د هیروینو کڅوړې د بند دننه تیرې کړې وې او هڅه یې دا وه چې د بدن له لارې دغه کڅوړې قاچاق کړي. راپور کاږي چې تر څېړنو وروسته نوموړی په رسمي ډول د سترې محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی او وروسته د اعدام د ترسروي لپاره شاهي حکم خپور شو. د دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ډیره شوې چې د نوموړي اعدام د نشه یي توکو پر وړاندې د دغه هیواد سخت دریځ په ډاګوي او د نشه یي توکو له بلا څخه د خپلو وګړو د خوندیتوب پر ژمنې ټینګار کوي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ډیروي چې واکمني به د نشه یي توکو قاچاق وړونکو او ویشونکو پر وړاندې سختې سزاوې ولګوي. د نوموړي هیواد د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی هر څوک چې دغه جرم ترسره کړي نو له قانوني سزا سره به مخ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.